ډېر نه 3 کاله وړاندې د خپل کلي ښوونځي ته تللی وم. په خبرو کې مې له استادانو هسې پوښتنه کوله چې درسي پلان لرئ او که نه توکل په خدای درس ورکوئ. نو یې وویل چې استاد جانه له تا به یې څه پټوو، زموږ تنخوا اله 7 تر 8 زرو افغانیو ده، په دې هېڅ نه کېږي. کله پټي اوبه کوو ښوونځي ته راشو او زده کوونکو ته درس ورکړو، کله یو نیم بل کار پسې لاړ، بیا دا د پلان جوړونې او اړوند نور کارونه رانه پاتې شي. کیسه به نه اوږدوم، راځم خپل اصلي هدف درته وایم. د چټ جی پی ټي په راتګ سره اوس نو کولی شي چې د ژوند هره برخه کې خپلې وړتیاوې او مهارتونه 10 نه بلکې 100 چنده لوړ کړئ. نو که د پوهنتون ښوونځي یا کورس استاد یاست او د دې وخت نه لرئ یا په دې نه پوهېږئ چې څنګه درسي پلان، نصاب او نور محتویات جوړ کړئ، چټ جی پی ټي درته په څو ثانیو کې جوړوي. یو وخت مې غوښتل چې د کوچني کاروبار شرکت پرانیزم. اول خو په دې نه پوهېدم چې کوم کار کې به ګټه وي او کوم به ښه راتلونکی ولري. نو له ډېر فکر وروسته مې له یو ملګري چې د اقتصاد له پوهنځي فارغ وپوښتل چې ته یوه لاره وښیه. هغه ویل چې دا دومره اسانه نه ده. اول باید یو اقتصادي مشاور پیدا کړي او هغه ته باید سلګونه ډالرې ورکړي چې ښه مشوره درکړي. بیا به بزنس پلان جوړوي او هغه هم درته څوک مفت نه جوړوي، 1 درجن روپۍ غواړي. بیا به مارکیټینګ او ګرافیک ډیزاین متخصصین استخدام کوي او څو رقم نور ډېر شیان یې سره وښودل. هلته مې زړه ښه نه کړ چې کاروبار شروع کړم، خو د ټکنالوژۍ انقلاب او په ځانګړي ډول د چټ جی پی ټي په شتون کې اوس کولی شي چې یو ښه بزنس پلان جوړ کړئ. چټ جی پی ټي ستاسو ښه مشاور کیدلی هم شي، په مسلکي او شخصي ژوند کې تاسو ته ښې مشورې هم درکولی شي. د سوشل میډیا لپاره ستاسو اجناسو او شرکت ته د مارکیټینګ پوسټونه او ایمیلونه هر څه درته کولی شي. که غواړئ چې یو ښه کتاب یا څېړنه ولیکئ او په نړیوال مارکیټ کې وپلورئ او ښه عاید ترې ولرئ، نو د دې لپاره باید تاسو په یوه نړیواله ژبه د بېلګې په ډول انګلیسي کې ښه بلدتیا ولرئ، او بیا باید په هغه برخه کې چې تاسو غواړئ کتاب ولیکئ ښه پوهه او مهارت ولرئ، او بیا باید د هرې موضوع لپاره سلګونه مخه لرونکي کتابونه ولټوئ چې موضوع ته ترې معلومات راواخلئ. او دا کار هم ډېرې ستړي او بیخي ستړي غواړي، خو چټ جی پی ټي درته په ډېر کم وخت کې په داسې اندازه لیکي چې تر اوسه به هیچا نه وي لیکلی، او ټول معلومات به له حقایقو، ماخذونو او مثالونو سره درته وضع کړي. د یو مسلکي سی وي جوړول، د اړوند دندې لپاره کاور لیټر لیکل او د هغه لپاره مسلکي ایمیل لیکل ډېر سخت کار دی، خو چټ جی پی ټي هم دا کار کولی شي او په ډېر مسلکي او ښکلي انداز کې لیکي. لکه څنګه چې موږ پوهېږو په دې چټکه مخ ته تلونکې نړۍ کې د تجارت، دندې او کاروبار لپاره ټکنالوژي ډېره مهمه ده. نو موږ ته هم پکار ده چې له دې ټکنالوژۍ ښه ګټه پورته کړو. البته یو خبرې ته مو بیا هم باید پام وي چې که او دې ته ورته ځیرک او مصنوعي ځیرکتیا فورمټ جوړ شوي وسایل لکه همدا چټ جی پی ټي باید د ابرازو او وسایلو په توګه وکاروو او یوه وسیله یې وګڼو. هغه کارونه چې یو انسان یې کولی شي، دغه روباټونه او ماشیني سړي بیا نشي کولی. نو که غواړئ چې یو ښه کتاب، مقاله، ایمیل، سی وي او بزنس پلان ولیکئ او یا په همدې برخه کې کار وکړئ او له دې لارې پیسې وګټئ، اول باید په چټ جی پی ټي باندې ښه پوه شئ. دا چې څنګه په چټ جی پی ټي پوه شئ، څنګه پکې له افغانستان خپل حساب یا اکاونټ پرانیزئ، څنګه پکې مقالې د ویبپاڼو لپاره لیکنې، مونوګرافونه، کتابونه او بزنس پلانونه ولیکئ،
د همدې لپاره موږ دا کورس چمتو کړی حتما پکې ګډون وکړئ او د خپل شخصي او مسلکي ژوند وړتیاوې مو څو چنده لوړې کړئ.